السلام علیکم. زما ورونو دلته یو اکثره د ګلخانان دي کنه دغه وایي چې د افغانان چې دي ټول هغه د نمک حرام دي. هلکانو موږ په چی نمک حرام ګوره وروس راغی پاکستان ته داخلېده ګرمې اوبو ته کراچۍ له کنه نو موږ د وروس سره مدد ونه کړو او په جنګ ورسره شروع وکړه کنه چې موږ مسلمانانو ته ولاکه ورشي او چې امریکا راغله او تاسو ډالر ځنه واخیسته او امریکا موږ ته ملک ته راوسته موږ په تباہ برباد کړو. نمک حرامه دي ته نه وایي نمک حرامي دي ته نه وایي تاسو د کشمیر سره ولاړ چې کشمیر هماره شیره کې په کشمیر پاکستان باندې او نه چې د انډیا پوزونه دله پوزونه وتراوله او تاسو ټول وایره د کور کې نهسته دي ته نمک حرامي نه وایي. د هر مجاهد سره تاسو نمک حرامي نه ده کړی. عبدالسلام ضعیف تاسو پلاسونو مده وتړو پرتګال خطبو وصله امریکا ته پلاس کې ورکو دي ته نمک حرامي نه وایي. اسامه بن لادن تاسو مړ کو دي ته نمک حرامي نه وایي. ټول مجاهد تاسو تباہ ورات دي ته نمک حرامي نه وایي. د نمک حرامي چی شي د شي د انګريز مالګه جدا ده د اسلام مالګه د انګريز د مالګه سره موږ نمک حرامي کړی دا خبره صحیح ده د اسلام د مالګه سره نه.